د ملګری تاسو کړی دی چې زمونږ مور د شوګر او د بلډ پریشر بیمار ده. روجي خوړلې اوسې 13 روجو کې 12 روجي نیولې خو باقي فدیه ورکول شي مسجد کې کنه او څومره روپۍ به فدیه ورکړي؟ جواب دار چې کچرته دا روجي باقي ده بالکل نشي ولې عاجز ایتي به دې لپاره فدیه ورکولې. قران کې الله ذکر کړی وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين. کسانو باندې چې طاقت نه لري د روجي فدیه ورکول چې خوراک ورکول مسکین ته. مسجد کې ورکول شي کني شي ورکول نه مسجد کې دانش ورکول دا یاد لري چې مسجد کې فرضي صدقې چې کمی فرضي زکات او داري صدقه دا په مسجد کې نشي لګولې ها ځکه چې قران کریم کې الله مساکین ذکر کوي دا مسکینانو لور کوي دا بل شالم نشي ورکول دا مسکینانو لور کوي مسجد کې نشي ورکول جهاد کې نشي ورکول دا به صرف مسکین لور کوي ځکه قران ذکر کړی دی فدیه طعام مسکین فدیه ورکول چې خوراک ورکول مسکین ته او دا خوراک د پیسې مېسي بده کې نشته خوراک بورکه البته د سویل شي په مسکین له پیسې ورکه بده ځان له خوراک ولا او به خوراک کلی ځکه قران طعام ذکر کړي وسته پیسې ورکه او هغه مسکین له ورکه غریب له ورکه او هغه چرسی وي هغه نسواري او په نسوار ته شرط وای سیګریټ په ولا خوراک نه لري لہذا دغه به خوراک ولا ورکه نو بیا دغه مسکین ته چې کم دین هغه د غونډو روجو فدیه مل ورکول شي او د یوې مل ورکول شي څومره څنګه تا اسانه مثال په تور دا دا روجي پاتې شپږ روجي پاتې دي شپږ روجو فدیه یو مسکین ته غونډه ورکول شي نو د یو مسکین ته خوراک څومره دی غ نیم ساعه دی یعنی نیم اوګه دغه تقریبا نیم کیلو یو پاو جوړیږي یو کیلو نیم پاو د یوې روجي فدیه ده دا تقریبا سره بر شپږ کیلو چې شو کنه یا و کیلو دا به مسکین له خوراک ورکی به دا 12 روجو د شپږ روجو فدیه شو. د ملګری ته پوس کړی دی چې دا سندل خرڅول په زنانو باندې ګناه ده کنه ده؟ جواب دار چې سندل خرڅول په باره کې اصل کې موږ ته چې کوم تحقیق معلوم دی هغه دا دی چې زنانه د پاره هغه پیزار پخپو کول ناروا دي چې کوم پیزار کې داغي د حسن او د خایس پته لګي او سړو ته د معلومات کیږي چې دا زنانه را روانه ده نو په دې کې دا لوړ پوندو کوم سندل چې کوم دي دم په دې حکم کې داخل دي لکه څنګه چې قران کریم کې الله ذکر کړی دی ولا یضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن دیوبا دا خپل خپې چې کوم دي دا په ځمکه باندې په زور نه کې دي لپاره چې دیو خایس کار نه کلی شي نو مفسرین ذکر کوي چې اصل کې مخکې جاهلیت په دور کې زنانو باندې خپوتا پنځي برتا و ګنګري شانته بو نو قانون شریعت دا نازل کو حکم دا سورۃ النور کې الله نازل کو چې کله زنانه په خپوته پنځي برتلې نو دا با په زور باندې د خپنک دی د لپاره چې خلکو ته پته ولګي چې دا زنانه را روان ده د قلګي حکم د سندل له شیخ ابن عثیمین رحمه الله ذکر کړی دی چې په دې کې دا سندلم داخليږي چې کله زنانه رواني نو دا په خپل باندې کدا په قلار وی ټکا کوي نو هر چاته پته لګي دا زنانه را روان ده د هغه چې هر کله د محرم کار ته پر ذری ګرځيږي دې خرڅول په زنانو باندې دا مناسب نه دي ځکه چې دا په ګناه کې یو قسم تعاون کوي دا غي سره والله اعلم.